الله الرحمن الرحیم. ملګرو ځوانانو، تاسو ته پاته ده چې نن موږ کوم پیغام کې راټول شوي یو. نن د مو د علاقې یو ځوان یو خبره زه درته ویم چې د علاقې داسې ځوان څنګه فرمان به یې موږ سره همیشه منډې درډې والې په نورو احتجاجونو کې چې نن خپلې کورنۍ کې داسې واقعه شوې یې څنګه ډېره افسوسناکه واقعه یې دغه خبره چې زه تاسو ته وکړم څه ډېره عجیبه غوندې او ډېره دغه شان خبره افسوس سره کول زه غواړم. خاص کرانګو کومه زه درته همیشه په سوالونو باندې ستړی شوم چې کومه راپاڅه کومه تا کوم شی ټیک دی، کومه دا تا پیله مړی نه شه. که تا یاد شي یو کال نیم مخکې تو غوتاڼۍ والا د ما والا دوه درې کسان ورګو د پنجاب پولیس ته، او که هفته نه تېرېده ما ته یې دوه کسانه جزانه مړه ده چې دغه شان صندوقونو کې راوړو. که نن دغه خپل ځوان کسو په صندوق کې راته یخرې سره پرته سترګې غړو. بیا هغه نه بعد زه په جیل کې وم، روژې کې د سید په نامې باندې کاس و دغه ویلو چې دا د پولیس په مقابلې کې ولګېده، غیر راوړه درته یې چیک ډول. نن ورکې بیا میاشت نرې پوره شوې، نن تاسو بل صندوق کسو درته بل مړی یخرې بل مړي ته مې انتظار کا په دې میاشتې کې بل مړي ته کا. که زه د ځان خبره کوم، که زه د حاجي صاحب خبره کوم، که زه د تنظیم خبره کوم، الله د مو تباه برباد کړي. کومه زه د تاسو خبره کوم، زه د تاسو د وطن خبره کوم، زه د دې خاورې خبره کوم. مو پښتانه یو، مو په خاورې باندې، مو په پټي باندې، مو په پولې باندې لاس مړي سره کړي دي. بېغیرته د اوس نه یم، خو الحمدلله د قانون و د آیین خبره چې مو احترام کړی دی همیشه. مو ورته خبره دا کوم چې آیین و قانون کې چې موږ کوم حق لرو، مو کوم حق دی، مو ته خپل حق میلاو شي. آیا یوه ایسیچو ډیوټي په بلیامینې باندې هغه څه کار دی چې غیر څي په سیټي تاڼې کې کاروایي کي، بیا یوه سړي ډیوټي په بلیامینې تاڼې باندې هغه ایف آی آر ډایرکټ سیټي تاڼې نه کي. دا په کوم قانون کې په کوم آیین کړي؟ مو آیین و قانون نه ووځم. تا سره خو دفعې 200 یخیري ولګه څه په مقابلې کې ولګېد. یو ساتي شیخا کاټ کوي چې سمګلر و، سمګلر چا جوړ کړی دی، دا اسمار چا جوړ کړی دی، دا پوډریان چا جوړ کړی دی. ته صحیح طریقې سره دا همره 2 ورځو چې انډیا ته جواب ورکړه هغه دغه خو لر بند کا. ته یو سمګلر نشې بندوې، ته یو دهشتګر نشې ورکوې. د دې ورکېدل دا څه نه ري چې ته په لیارې باندې حل روان وي په دې کپري والا. دې دپاره خپله منصوبندي وکړه، دې دپاره قوم چینوه، دې دپاره قوم سره مشوره وکړه. تا ته مو ویلي ري چې ته کوم ځای کې سمګلر ټینګې، ته کوم ځای کې د سمګلرو خلاف کاروایي کې. زه در سره څنګ په څنګ د تنظیم ملګري ولاړ یم، زه یې جواب کړم، زه ورته مخ ته وروځم. ولې چې دغه ایس دا پوډر دا د قوم نه سور دی، دا قوم تباهي کړي. خو دا اجازات نشته رې چې دې په نامې باندې ته عام خلک مړه. بیا عدالت آیین و قانون ایف آی آر تشي دپاره رې بیا ختم کړه د عدالتونه. بس بیا پښتنو ته خپل عدالت ازادي ورکړه. بیا موږ خپل عدالت کولو کوم، مو دې نه مخکې خپل عدالت یې چلولي رې، مو خپله کاروایي په خپله باندې کړې رې، مو د خپلو پښتنو تپوس په خپله باندې کړی رې. نن هم خپل تپوس کوی شم. که تا دپاره شي بیا آیین دی بیا قانون دی، او که ما دپاره شي نن غیر قانوني دغه کار شوی دی چې بله علاقې نه سړی راغلی رې دا ځای کاروایي کړې رې. او که دا سړی مجرم وي، دا سړي کې څه غلطي وي، د دې څه خبره وي، قوم سره ته وکړه. د سوپریم کونسل مشران شتاري، د نور د قومي مشران شتاري، دو ته ویې چې دا سړی کوم رې دا مو دې ځای نه لرې کون، دا مو ختمون دي، دې څه غټه غلطي کړې رې. خو که یو سړی روډ باندې روان وي ته ولې دا در سره دې نه مخکې من نرې ولې اوس نه منم. دا د یو د پښتنو د ختمېدنو، د پښتنو کې دهشتګردي یو سازش دی. زه په دې نه خوشحالېږم چې یوه هفته دوې مخکې د ما بل پولیس والا تاسې به ټول پېژنو، د شري وړې والا مقبول به یې ښه لاړ ورکې مړ شه. ولې مړ شه؟ چا مړ که څه مدعي شتارې، بل سلطان به یې ورکې مړ شه، همداسې قدرت به یې ورکې مړ شه. د دې انګو په خاورې باندې مو خفه کېږو، مو زړونه دردېږي دا چې پښتانه بچي اوسېږي دې کې. که زه پولیس کې برتې کوم دې پره نه برتې کوم، څه 2 ورځې بعد د ما کور ته یوه جنازه راځي. که زه خپل ځوانان راکاټه کوم، خواري ورپورې وکړم، دې دپاره نه څه 2 ورځې بعد بیا خبره څه په قبر باندې یا په صندقه باندې ژاړم. ټول عمر به یې ګلونو ځوانانو مو په دې پښتنو صندوقونو باندې ژاړم. دا شان په صندوق باندې خو اوسه پرې نه په سیند کې نه پنجاب کې څوک وشړېدو. ته غازې د چا سپی نشې مړوی، د چا چرګه نشې مړوی. ولې څنګه تا نه آیین و قانون کې تپوس کړي. زه 2 ورځو بعد خپلې جنازې سنبالم. کله یې چې دا دهشتګر دی، کله یې چې دا پولیس ولري، کله یې چې دا اف سی ولري، کله یې چې دا سمګلر وشته. بس صرف نامې ورته بدلي. په دې په نامو باندې صرف د پښتنو قتل عام روان دی. زه خپلو پښتنو ته یم، پښتنو تاسو کله راپاڅو؟ زه درته سوال کوم، پښتنو په مو تېره شوې رې. ما ته خو اوس هم پیسې چوسې پیغورونه راکړي چې نجیبه دورم ډبولی یې بیا په ویر شوګه. زه ورته بیا هم یم چې دورم دې قوم دپاره وډبه چې بیا هم په ویر نه شي، غم په ویر شوي ري. دې قوم دپاره خو ډبولو ته مرګونو ته مو تیار نه اوس یم. ما ته هغې ورځې والا خبره را په زړه شي چې کله مفتي منیر صاحب دغه شهید کړ، ما ته په جیل کې راغلو چې مجبوره ورلیدو کې نتان دا نمبر دی. نو ما ورته د خالد بن ولید اصحابي ردن خو والا کیسه وکړه چې کله هغه بیمار و، هغه ژړېده. خپلو ملګریو ورته ویلو چې ته خو د ډېر بهادر یې، مرګ نه ویرېږې.
هغه ورته ویل څه مرګ نه ویرېږم ټول عمر هم توره وچلوله جهاد مو وکړ نن ته بې نه مړېږم ته دې پره خفه یم څه به ته بې مړ نه شم نو ما ورته ویلو څه ما د 14 کاله خدمت دې پره نه دی کړی څه زه ته بې نه مړ شم زه د هارټ اټیک نه مړ شم زه د اکسیډنټ نه مړ شم زر مړ داسې توکړې توکړې شم څه د قوم توکړې راټولې کړي خو دې قوم دپاره قوم ته دا خبره نه شي کوی چې دې قوم کې څوک شته نه د مو اواز نه شي اوچتوی مو تپوس نه شي کوی نن درته چې صاحب په ګراوند باندې ودار دی زه درته ودار یم تنظیم ملګري درته ودار دي کومه جنازه مو ویلولې یارې که هغه پولیس والا شهید شوی دی موږ جنازې ته ودار یم مو دغه غم درد ټولې دنیا ته خیالی رسېده مو پولیس سره سلام وشو که د مو اف سی والا شهید شوی دی که د مو علما کرام شهیدان شوي دي که نن مو د ابراهیم بی شهید شوی دی دې پر انصاف غواړم ای ګلونو ځوانانو دا ټوله غلطي د ما او تا ما او تا نه همره ټیک ټاکر جوړ شوی دی زه ورته خو ټوله ورځ ګانو بچانو ته غږېږم زه خو ټوله ورځ ډانسونه کوم زه خو ټوله ورځ کرکټ چې سهار ته فضولیاتو خبرې کوم ته میدان ته راوځه دا خبرې وکړه ته د قوم نماینده ځان ګڼې په دې باندې ته نماینده نشي جوړېدی څه صرف تشې خبرې او تشې دړکې په ګراوند باندې وکړې نن د دې مړي تپوس وکړه یو د مړي والا ته ویې څه د مړه ریوسه دا قاتل و دا دهشتګرد و دا ظالم و دا 2 نمبر و یا ودرېږه د مړي کور والا سره د پر انصاف وغواړه هغه ظالم هغه جابر نه تپوس وکړه مو دو ته یو څه خپله اینو قانون کې د نه تپوس کوم دا مو خاوره دی دا مو وطن دی دا د پښتنو خاوره دی په زرګونو کالو تاریخ لرم سید نن به ډېر مجبور وو د مجبوري هم څه حل نشته بوم به بیا جیلونو ته پوانو ټکونه به رانه ویډیوانې وکړي توبې به راباندې وباسي خو د خپل قوم حق نه ورسته کېږم د دغو ظالمانو جابرانو خلاف په اواز اوچتوم اینو قانون کې به انشاءالله د خپل حق تپوس کوم چې څو بره ژوندي وم انشاءالله چې څو بره دې ته انصاف نه وي میلاو شوی وره بره به انشاءالله مو دغه احتجاج جاري وي و قوم ته یو سره چمتو شه راودرېږه د قوم سره که نه وي نو سبا به ته مړېږې بل سبا به بل مړېږي دغه جنازې به بیا اوچتې ¿Y te pasa, Jorge? Ya pasa. Balón de cada quien. Y banar bond que na banar. ¿Quién lo han dejado? ¿Quién? قوم رسوانانو که څوک خبره کوم مشران وو یوه خبره د کور والا سره وکړو چې څه کول پکار دي و د قوم ته یې وکړو موږ خو لګیا یو موږ ګمړېږو ګټینګېږو موږ خو د قوم نه ورسته کېږو موږ په خپل انجام پوه یو چې سبا به بیا څه انجام وي ولې چې بیا بیرته نه کېږي چې جیل نه راکولاو شو بیا ورته فیټ شو بلکل نر مرګونو نه ویرېږو خو د قوم کې هم مشران ځوانان شته یو اخر انسانان یو د خپله خاوره خپل وطن دی خپل خیالات اظهار وکړو د قوم چې مشران یا خپله خبره وکړو ولې چې دا د پښتنو د خبره چې د قبایلو د هنګو خاوره دی غیرتي خاوره دی دغه د مو یو بېګانه کس دو بیګه اوښتی دی لکه دې دپاره څه کول پکار دي دا خو مو نه ژوندی کېږي که تاسو ډېر احتجاجونه درنې وکړو دا اوس مړ شوی دی خو دوباره د ژوندي ځان دپاره یو وار وباسو ته څه کول پکار دي راځه چې کوم خبره کول غواړو خپله خبره واوره دینه مخکې ډېر دمو ولا خبره واوره ګوره خبر ده نشي کولای قضیه بم سره یو خبره ده تاسو کومه ده اچره دغه په دغه کې مړوي کنه مو ولا کړې پښتنه کړې د مو ځای پروا نشته دا ټول د مو زمون سبب بیا دغه دا حال وي بالکل ته دا یو لور شي پسې بل لور شي پسې بل لور شي دغه خوند مونږ او بل خبره ده تاسو ته مو د خپل یاره سره دا مطلب ته دې سره مخبره ته خبره کوي دا څنګه ته تر ورس ګرلا کوم چې میاش د خوي کنه دا نه مخ پر خدای باندې کېندې ته دنه بین خېجو دنه بین دا د لیکنه ده بل خبره ده دا کوم کنه دا کوم خال دی دا درغلی دی دا خپل دوه پران ته مو پرمات دی دوه پران دی شان نه په مورغلا سبب پڅاره زه خو بیا خې مو خبره خو وکي ته خبره مقابله ته ملو نو در مې باندې وکړ تاسو له باندې خېټینګ هغه نه وڅ کې کوم په دې دروغ نه یې کړل له وکړه د پستر په تونه ته د خپل بال بچ د خدوی په ځای خپل وکړه ګوره ما او ختمېږو دا یو ټوټي دا ورته دا ټوټي کوي په تو ته دا راځه دا نو څو ورته دې نشته اګه ولې تخني نو خپل جاري ساته د دې برابر له ورته
دا کلاو شو دا خال څوره و ګرمیم دی لغونته به ویډیو لږ څه شو شروع دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پښتنو وطن کې پتیږي پښتانه مسلو عذاب دی او بس نامه نه وره پورم خاوه مړم راوړې پرون بل یمین ولې چې چورغله کې دړوانو کې ام ان ایس کورس سټا ګراوند کې کسانو سے एकदम 712 اسلام آباد بلډر گاڑ دین یقینا لیرو 722 فیلډر اسلام آباد گاڑ ډایرکټلی شوټي وک کاسي ابراهيم په نامه ولد نو دا کاسي وشتو هغه دینه ډایرکټ وچاتو هغه ته یو بل خبره خدای چې دا هغه کوم دی چې یقینا دا د دې حلقې منې دی دا حلقه کومه دی دا د سیټي تانه سره چې دی ولا سره دینا دا پولیس په وردی کې د پښتنو قاتل دی د اجرتی دی دا وردی بدنامه کا څوره پر د ظلم سره کېږي د ظلم څوره پر برداشت کوم د پښتنو سره صرف د ظلم دی پښتنو تخپل پښتنو ورسار دي اوس کدا ته پښتو کې زو کوم بیا ګرامي بیا دهشتګرد دی بیا دهشتګرد کې نه سمګلر کې کدي دهشتګرد د پراغه نشته قانون نشته دی دهشتګرد د پراغه نشته دی او عدالت نشته دی سمګلر د پر عدالت نشته دی قانون نشته دی خپل لاس کې خپل لاس هغه خسته قانوني خسته دی انصاف مو چانه غواړو وختونه مې سدي وختونه مو شارټ کټ دا غده نو هیڅ وختونه منه دی اف آی آر د وشي حق دی قانوني حق مند دی اور حق مو جوړیږي یقینا لمنه هغه وشي اف آی آر وشي ډایرکټلی وشي بس دا مو څلور رسمانه دا یې څه د کومه دا نه دا استچو کومه دا د حلقې سندي سره څه تعلق شته نه دی دا پرایویټ باډي کې راغله ورده کې راغله او پرایویټ باډي کې راغله ډایرکټلی شوټ کې ډایرکټ باډي کې واچول هسپتال کې وخت خول مغز نه مو ته اطلاع راغله او مو سره چشمدید گواهی هم شته دي د کیسه چشمدید گواهی د څه گواهی شته دي هغه ورمن سپریم کورټ کې های کورټ کې عدالت کې د پښتنو عدالت کې مرمنه आवाज وچتاولې شو کولم شي ورمنه وته کې کولم شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله دې وبخي دا تاسو د ځوان دا بیګا پولیس تلاسا شهید شو وی وشته هو حکومت دا مطالبه کو چې عدالت قانون دار یو سړي د برشتا کور ولای دا مطالبه دي خبرې تاسو واورېدې صدا غي سي چويشته صدا تا بلېمینه کې د دې ډیوټي دی دا هر ځای خپل سي چوي د سیټي تانه خپل سي چو دی په کار دې کڅ کاروي و او دې کړی و خو دې نه دا معلومیږي دا خبره شک شوبه ته پر ځکه لاړه هر سړي دا شک پیدا شو چې بلېمینه نه سي چو رسیدل دا کاروي کوي بیا ټیک دی جرمدار دې هر څه جرمي کړی دی وای نسا عدالت شته قانون شته بس هغه ته مخ شي قانون بخپل جزا سزا بغاور کوي نو دی خدا طریقه نه دی چې ته سړی بس مده سټ نه بیا ولا دا لو بخي دا خلار دا خو نه رسی خدا سي سو کی وشوي خاص کر کې مو دغه علاقې کې باورغزو کې پاهنګو کې او مزید نور بکی کې چې دی مخنیوي دا قوم ونه کی دا قوم ټول راوچت نشي او سړی مجرم دی وای نه ساو دا انتظامیه د افسران راغلي دي د کور ولا په اجازه سره کدو اجازه وو ابا مور وګورو ایسی صاحب دی ډي اس پی صاحب دی نور افسران دي اوس را مخه خبرې وکړو خدا د دو حق دی چې فیر د کارت شي یا غلطي ورنه شوې دي غلطي الحمدلله مو پښتنیو قبایل بیا ورکزیو بیا مو خبرې پوي خپل طریقه کار دی بیا خلکو مړي بخلین دي جو سړی په کور ته راشي په ننواتي باندې په درنغ باندې خپل غلطي تسلیم کی بیا مو خلکو کې دا شم شته بیا دا کې قرباني تم تیار دي خو نه دا کومې ډرامې چې شروع دي دا کومې ډرامې کېږي په دغه باندې مو ټول قوم ته مو ټول قوم زړونو ته درد رسېدلی دی او رسېږي به نو مو دا مطالبه کوو حکومت نه هغه ډي پي او صاحب دی یا ډي جي صاحب دی یا ای جي صاحب دی څه په دغه باندې د ایکشن واخلي
و دغه کور والا وارثانو ته د انصاف ورکړي څو ته د انصاف میلاو شي. فاروق بھائی انتظامیہ نے مدا ہم گلا دے دادی سے چو د بلیامین دے رپورٹ دی دے نہ دی ترنے نا مو من اندا ایف آئی آر درج کری اندا سی چو مو له د سیټي سی چو کوم د محمود خان هغه نه درج کړی خبرم نه هغه درجم نه دی کړی نن ډېر سپي خبر دی نه ډی اس پی خبر دی بل خبر انتظامیہ نے مدام گلا رسی د دهشتګرد چته نه پیدا کیږي د دهشتګرد ولی مجبوریږي دهشتګرد متاسفانه نه دي متاسفانه انسانان دي باندې ته مجبور شي چې ظلم قبر را سره کیږي تاسو له نشته تاسو شي هغه ډایرکټ زنکادان هغه ته کړو ته ورسیده شي هغه سره به څه وشي مو شارټ الفاظو کې دا قانون پرون ډي اس پی صاحب په لیله چې تاسو د پران کوم نشته مو د پران شته دي مو نه صفات د قانوني مو نه هغه پروسس کوم دی کنه افایر وای کینه دا ور د جنازه باندې دی بسم الله الرحمن الرحیم مرګریو ځوانانو تاسو ته پاته ده سنن موږ کوم پیغام کې راټول